سلامونه دوستانو، نن ورځ به موږ د دویمې نړیوالې جګړې یو مهم جنرال ایروین رومل په اړه خبرې کوو. هغه یو داسې قومندان و چې په جګړه کې د خپلې ځیرکتیا او ستراتیژیکۍ له امله په ټوله نړۍ کې شهرت ترلاسه کړی و. رومل د 1891 کال د نوامبر په 15مه نیټه په جرمني کې زیږېدلی و. د خپلو پوځي خدمتونو پر مهال هغه په خاص ډول د افریقا په جګړه کې د خپلو ځانګړو تاکتیکونو له امله مشهوره شو چې له همدې امله ورته د صحرا ګیدړ لقب ورکړل شو. د هغه د پوځي ژوند یو مهمه مرحله د 1940 کال په ترڅ کې د فرانسې یرغل و، چیرته چې هغه د جرمني د 9مې زغروالې ډیویژن مشري وکړه. په دې جګړه کې هغه په چټکۍ او ځیرکتیا سره فرانسوي او متحدین ځواکونو ته ماته ورکړه او د ګاست ډیویژن په نوم یاد شو. په 1941 کال کې رومل د افریقا غلو اردو مشري واخیسته او په شمالي افریقا کې د بریتانوي ځواکونو په وړاندې مهمه بریاوې ترلاسه کړې. په ځانګړي ډول هغه په 1940 کال کې د ګازالا جګړه کې یو ستر بریا ترلاسه کړ چې د توبروک په نیولو سره پای ته ورسېد. په دې جګړه کې د هغه ځیرک تاکتیکونه او چټک بریدونه هغه ته د صحرا ګیدړ لقب ورکړ. په هماغه کال رومل د عالمي په لومړۍ جګړه کې برخه واخیسته، چیرته چې هغه د مصر قاهرې ته نږدې ساحه ونیوله، خو په پای کې بریالی نه شو. بیا د عالمي په دوهمه جګړه کې رومل د جنرال برنارد مونټګومري مشري د بریتانوي ځواکونو لخوا بیا ماته وخوړه، چې دا ماتې د هغه د افریقا عملیاتو د پای ته رسولو نښه وګرځېده. رومل وروسته په اروپا کې د لویدیځې جبهې د دفاع مشرتابه ته وټاکل شو. په 1940 کال کې هغه د نورماندي ساحلونو د دفاع لپاره چمتووالی ونیو، چیرته چې د اتحادیه ځواکونه د دی دی په نوم لوی عملیات ترسره کړل. سره له دې چې رومل د ساحلي دفاع لپاره ډیر زحمت وویست، د اتحادیانو ځواکونه په دې عملیاتو کې بریالي شول او دا د جرمني د جګړې د پای په لور یو مهم ګام و. رومل د خپل ځواکونو په وړاندې په جګړه کې له ځیرکۍ او هوښیارۍ ستراتیژیکۍ څخه کار اخیست چې د هغه نوم په نړیواله کچه د یو زبردست قومندان په توګه وځلاوه. سره له دې چې هغه د نازي جرمني پوځي خدمت کې و، هغه د جګړې پر مهال د خپلو اخلاقي اصولو لپاره هم پیژندل کېده. رومل د نازي جرمني لپاره جګړه کوله. هغه د جګړې په پای کې د نازي حکومت سره مخالفت درلود او د آدولف هیټلر په وړاندې د کودتا پلان کې شامل و. رومل په 1940 کال کې د هیټلر په وړاندې د کودتا په پلان کې شامل و. رومل غوښته چې هیټلر له بینه ویسي. د هغه موټر کې بم کېښود، خو د رومل دا کار بریالی نشو او هغه کسان چې رومل د بمګذارۍ لپاره انتخاب کړي ول ټول ونیول شول او هغوی د شکنجو لاندې د رومل نوم اخیستی و. له هغې نه پس د هیټلر ځواکونه د رومل کور محاصره کړ. هیټلر رومل ته دوه انتخابونه ورکړل، یا به ځان وژنه کوي او یا به په پوځي محکمې کې د خائن په توګه محاکمه کیږي. رومل د زهرجن کپسول اخیستو پریکړه وکړه او د هغه مړینه په رسمي ډول د زړه د حملې په توګه اعلان شوه،
چې په حقیقت کې یو پوښښ او ترڅو د هغه حیثیت ته زیان ونه رسیږي. وروسته له دې چې رومیل ځانوژنه وکړه، د نازي حکومت هغه د یو لوی جنازې سره خاورو ته وسپار. د هټلر رژیم هغه د یو اتل په نامه پیژانده او جنازه په دولتي کچه ترسره شوه. جنازه کې هغه ته پوځي درناوی ورکړل شو او هغه د فاشیست جرمني حکومت لخوا یو اتل په توګه وستایل شو. سره له دې چې رومیل په اصل کې د هټلر د پلویانو په وړاندې مبارزه کوله، هغه د نازي رژیم لخوا په رسمي توګه د یو وفادار قوماندان په توګه معرفي شو. د رومیل جنازه او د هغه په اړه دولتي تبلیغات د هغه د اصلي دریځ او مبارزې په اړه یو غلط انځور وړاندې کوي. د وخت په تیریدو سره حقیقت افشا شو او نن ورځ رومیل د تاریخ په کتابونو کې د هغه د استراتیژیکو پوځي وړتیاو او د نازي رژیم پر وړاندې د هغه سترې مبارزې له امله یادېږي. په دې وروستیو کې ځینې خبرونه او معلومات د رومیل په اړه په انټرنیټ کې زیات خپاره شوي دي. د دې ترڅنګ یو شمېر رسنیو داسې نورې جزئیات هم د هغه کیسې ته ورزیاتې کړي چې د اصلي حقیقت په پرتله توپیر لري. کله چې یو خبر یو ټولنیزو رسنیو کې خپور شي او ډېر خلک یې وویني، ځینې وختونه نوي اضافي معلومات ورته زیاتېږي چې دا د هغې کیسې اصلي حقیقت ته زیان رسوي. که ویډیو مو خوښه شوې وي، لایک او سابسکرایب مه هېروئ. مننه.